बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दो रज़ल्ट टीवी की तरफ ना मोहम्मद अली जौहर स्तासु पदान खिदमत के हाजिर दे कदरमनो जंग सिलसिला दा पके ला बला और पतीरा सिलसिला की तासुर सखी मामा गपशप औरेदले हो प कोरनी वायरस बाने नन मुंग सरा सखी मामा यो दरबिया मौजूद दे और द कोरिया ना वापस रागले दे सखी मामा प कोरिया के सोरो दे एकड़े ما هو هفته تیر کړ نو په هفته کې د کامیابی تر لاسه کړو کنه څنګه نو بس هغه کې خدا چلو شو چې د کوریا یو خار دی چنګپنګ بس هغه کې ګرځیدم نو الته کې داسې حساب دی چې الته کې د موبایل دا کاروبار ډیر دی کنه نو زه سپیشل تلم په موبایل پسې موبایل پسې موبایل پسې لاړم هلته کې یو جنرل سټور ته لاړم او موبایل ډېر غټ مارکیټ دی هلته کې نو هلته چې هغه مال ته وردننه شوم نو چې داسې مې وکتل شاته نو اوس پولیس والا هم را منډې وي او سیکیورټي والا هم را منډې وي او فوجیان هم دي او ای خو بس مخلوق دی خو چې ما داسې شاته وکتل که نه نو بس ما هم منډه کړه چې ما منډه کړه نو زه مخکې هغې راپسې نو خیر بس زه ته هغه چې کوم موبایل پسې زه تللی وم که نه زه هم هغه دوکان ته ورننوتم چې ورننوتم بس هغه دوکان کې چې دی نو بس هغې هغه ګیر چاپېر بس هر څه بند کړلو سیلې کړلو نو هغې ته دا پته لګېدلې وه د کوریا حکومت ته چې دغه شان یو سړی راغلی دی ټیک شو پاکستان نه سخي ماما او هغه سره دومره پیسې دي چې هغې وي چې موږ سره دا یاره پیدا شوه چې لکه دا دې موبایل نه اخلي دې دا غونډه کوریا اخلي اوی هوی نو هغه تاله بیا موبایل درکړه که څنګه هغه داسې چلو شو چې دغه وشو دا د بالکې ناسته که دنه تپوس وکړه بس ډېر په ګرانه باندې ورته میلاو شو نو بس نو ورته ورته هم تللی وې چې ته او تللی وم ورسره که نه زه خو ورسره خاص دغه کې وم هغه د جاز پایې پورې دې نښتې وه چې پایې سره اوی هوی دې نښتې هغه چې دی کله راوغورځېده لاندې ټیک شو جي او ما ده پسې منډه کړه نو خلکو یې جاز راوغورځېده نو جاز خو چې دی څنګه دی مخکې دی راوغورځېده پسې جاز راوغورځېده نو ما ور منډه کړه دا خو زما بالکې دی ما را په مخه کړم چې را په مخه کړل ته ما ټول سټیلو باډي ده که نه څه کېږي باډي ده دی هېڅ هم نه کېږي دی خو زه داسې اوچت کړم ځمکې دی راوبغوم پوه شوې نو بیا نو چې څنګه ما موبایل نو هغې ته دا پته وي موږ ته خدای اطلاع میلاوله چې بهی دی دا ټول کور یې اخلي په پیسو باندې ما یې د خدای مسلمانانو ما پرېږده زه را موبایل اخلم دې موبایل پسې راغلی م دا موبایل دی یاره داسې ګرانو کتونکو تاسو سره موبایل ولیده داسې موبایل خو زما په خیال چې دی نو واقعي چې ډېر زبردست موبایل دی او ډېر ناشنا موبایل کې ترې باره کې څه وایې زه دې په باره کې دا وایم چې لکه دا داسې کېدی څنګه شي دا ډوډۍ خوري چیس کي که نه دې په باره کې دا وایم چې دا لکه څنګه داسې خاص په دې کې څه داسې دغه دي نو صاحب سخي ماما ته پته چې دی کې دا څه خوبۍ دي پکې یا کم دی که سافټویر دی پکې چې دا عجیبه عجیبه کار نو ځکه خو ته یم چې کوریا والا لکه اوس دا ما د کوریا نه راوړو دا موبایل ټیک شوه او کوریا کې ټول د هغې سیسټم چې دی د هغې دوکانداري او د هغې موبایل هغې هر څه ختم شو دا څنګه هغه ټول هر څه په دې کې ښه پوه شوم دا راته ووایه چې دا دغه چې کوم دی دا زموږ د ګاونډي نه دی هغه خان بابا چې دی نو ما ته چا وی چې دی تللی و سخي ماما خان بابا سره ملاقات کوو نو وی خان بابا له چیلنج ورکړی و چې داس خبره وه موبایل هغه ما ته وي چېرې تا را کورې نه چې کوم موبایل راوړی دی نو دا ما له راوړه په دې باندې به زه دانګم او زه به یې ماتوم نو بس هغه سره مې شرط کې خو هغه شرطونه هم ډېر دي که نه اتېرې ګاډۍ چې دی نو راښکلی و لکه دغه کړی و که نه بیا ګاډۍ وګټو داسې ټایپ کې دغه کوي نو خیر زما خو ملګری دی لکه ما سره دغه نه کوي بې پردې ملګری دی که نه خو لکه دا چې ما ورته وویل کوم موبایل کې به ګورې ته فیل به راشي ټیک شو ما ورته دا شی مه کوه هسې ځان له د پبلیسټي مه خرابوه ټیک شو او سبا له به دا خلک وایي چې یاره دا څنګه ملګری و چې دا سړی راوغورځو نو ما ورته وویل چې ګوره مه کوه هغه وی نه وی دا زما وی داسې سینه وډبولې وی زم دې پسې کوریا ته تللی وم نو ما چې تللی وی نو څه چللی وکړو موبایل خو ما راوړو
هلته کې دی چې دی نو چې دی څنګه ایرپورټ ته ورسې هلته خلکو ونیسو ٹھیک شو چې دا څه بله راغله بس هغه دی بس غیب یې کړو هغه موبایل نه هغه لکه دماغ یې والا بالکل آوټ کړو دله او د ده نه بیا موبایل هېر شو جي دی واپس راغی خالي راغی صحیح نو هغه چې دی څنګه موبایل نو ما ورته بس لاړم هلته کې دیره کې کېناستو خلک راجمع شو تورې ډولکي م راغلل او دا دنیا راغله ګاډو کې څوک را روان دي څوک په جاز کې را روان دي څوک په څوک په خرګاډو کې را روان دي اوښان مې په کوم لیدلي اوښ ګاډی بس یې خو چې چاته سم ملاوېدل که نه بس ځان یې را رسو د خان بابا ځای ته بس هلته کې موبایل مو ته داسې ورغورځو داسې میدان ته لکه دا چې دی چې زه وغورځوم که نه دی باندې ریل تېر شوی رنده سره څه نوي شوي نو بیا خان بابا پکې رسېږي بس مې موبایل میدان ته ورغورځو ټیک شو مې رادانګه او بس چې څنګه رو دانګل که نه موبایل نو ته که خدا کمال شته که نه روی دانګل پخپله ته ته پته ولګېده چې دا سړی خو که نه اوس هغه دی هغه ځان ته ډېر غټ سړی وایي که نه باندې نه ډېر غټ دی خو چې څنګه مې داسې پکې غوده که نه موبایل زما جیب ته رو دانګل او چې څنګه زما جیب ته رو دانګل هغه په خان ما رو دانګل وایي او چې څنګه په ما باندې رو دانګل که نه دا موبایل ورته وي د خدای مسلمان یم ما سره زه چې ګورم زما ملګری په غار کې تباه دی سخي ماما خو واقعي چې ګټلې ده ښه نه نه ولې ګټله که باید دا وایي موږ بهلل کوو موبایل دغه دا کار دی موبایل زما پړسېږي د دومره غټ شو دومره وپړسېده چې خان بابا را پاسه کېناسته نه دی بلکې خو سره هم په هغه ټایم کې وکړه چې دی د ما موبایل دومره غټ شي چې خان بابا را پاسه کېناسته د کتل مې بالکې د موبایل نه باندې ناست دی